حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الدنيا سجن المؤمن وسنته دنیا د مؤمن جیل دی د مؤمن قحط دی څه مطلب مؤمن چې په دنیا کې ژوند تیری دا به څه تیری لکه په دې باندې چې قحطي قحط چې کله وشکاري بارانونه نه کیږي سوکړی نو انسانان څومره خفای مؤمن به په دنیا کې د قصې لکه دې باندې چې قحطي کله چې مؤمن باندې مرګ راشي دا د شي ګویا کې فارق السجده وسنه ګویا کې دا د جیل نه وځي ادا د قحط نه وځي ځکه حدیث کې راغلي دي ته اشاره شوی ده تحفه المؤمن الموت د مؤمن تحفه او ډالۍ دا مرګ دی مؤمن باندې په دنیا کې قسمه قسم تکالیف راشي د عذابونو مصیبتونو پر راشي خو لیکن بل زندگی تیاری جنت تیاری هغه تور شي د تحفه چې رب العالمین مؤمن لور کی قانون دا کله چې انسان د سفر نستنیږي کور ته نو په دې لار کې انسان باندې څومره تکلیفونه دي ته دا تکلیف نه وای ځکه ته کور ته رواني د قرنګ په تابانه په دنیا کې قسمه قسم تکلیفونه برازي ته په دې خپکیږي نه ځکه انت ستاسو لپاره رب العالمین جنت تیار کړی دی او د خپل ټول نظر په جنت باندې پرې باسه دنیا ته نه پریشان کېدل پکاره او په دنیا کې دا کوم غمونه راشي دې ته پریشان کېدل نه دي پکار سوچ دې ته پریشان کېږي د انسان د دنیا غټ ښکاری د دنیا خو دوه ورځې ژوندۍ ده چې هر څومره غټ مصیبت او تکلیف په تابانه راشي ختم د دوه ورځې ژوندۍ ده تیریږي سلف بویلی د عیسی علی السلام قول له عیسی علی السلام خپل ملګرو ته ویلي وای اشدکم جزعا من المصیبه اشدکم حبا للدنيا وای څوک چې په تاسو کې د مصیبت نه ډیره جزې پزې کوي لږ تکلیف به نه راغلی خلی आवाज کړي یاره تکلیف دی او دا دی او دا دی مصیبت دی مال نشته دی دا نشته دی دا نشته دی دا جزې چې څوک کوي عیسی علی السلام وای دا کس په تاسو کې د دنیا سره مینه ډیره لري ځکه قانون لري څوک چې د دنیا سره مینه نه لري هر څومره غټ تکلیف چې په دې باندې انسان باندې راشي دا وایي چې دوه ورځې ژوندۍ د تیریږي اسم روانه ده او لږه ژوندۍ ده او غټه ژوندۍ همیشه ژوندۍ پاغي باندې د انسان نظری چې هغه برابرول په کار دي خیر دې کله خراب شي خیر دې په دې باندې هم باندې تکلیف راشي په دنیا کې په مؤمن باندې قسمه قسم تکالیف برازي خو لیکن دا په دې باندې خپکیږي نه قران کې الله ام حسبتم ان تدخلوا الجنه الله استاسو دا ګمان دي چې جنت ته به امتحان ور داخل شي په دنیا کې به تاسو باندې تکالیف نه راځي تاسو په عذابېږئ نه تاسو دا ګمان دي چې تاسو به جنت ته بلا امتحان داخل شي ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم الله وکم مصیبتونه کم امتحانات چې په بخوانو امتونو باندې راغلیو الله هغه په تاسو نه دی راغلی لا تر وسه پورې مسهم البأساء والضراء الله هغه ته مالی تکالیف رسیدلیو مالونه ختم شوی مالونه لوټ شوی والضراء بدني تکلیفونه تر رسیدلیو د وسپنې په عروبه نه هغه ارشویو د وسپنې په ګمنځ باندې هغه ګمن شویو تراشل شویو تاسو تکلیفونه په هغه باندې راغلیو هم باندې د تکلیفونه کله راغلي دي وزلزل الله دې سمجړه قولې شویو په دې مصیبتونو کې حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله تر دې پورې چې د الله نبی به ویلي قوم به ویلي چې رب العالمین زموږ سره وعده د نصرت کړی دا هغه نصرت به کله راځي د نصرت په انتظار به ودی تاسو تکلیفونه پاغي باندې راغلیو او په منګو تاسو باندې تلک تکلیف نه راغله او دا کوم داخل اسمان تاجګه کړی او دا چغي وو چې الله موږ باندې مصیبتونه دي او دا دي تکلیفونه دي مؤمن په دنیا کې مصیبتونو ته نه خپکیږي مؤمن باندې ختم تکالیف راځي په دې دنیا کې د وجنه په مؤمن باندې په دنیا کې تکلیفونه ولې راځي یو وجه دا ده چې دې مؤمن دعوه ډیره غټه کړې ده چې زه مؤمن یم دا ډیره غټه دعوه ده زه مسلمان یم دا څه وړه دعوه مګنئ تا چې دا دعوه وکړه چې ودی زه مسلمان یم زه مؤمن یم تکالیف په پتا باندې رب العالمین راولي چې ستا پته ولګي چې ته رښتې مؤمن یو کنه تا ستا پته ولګي چې ته رښتې یقیني مسلمان یو کنه نو تکالیف په باندې راځي دویم علما وایي مؤمن باندې تکالیف ولې راځي په دنیا کې چې د مؤمن مثال د مسلمان مثال په شان د سرو زرو ده سره زر چې زرګر راوړي اولی په ور کې شي په ور کې سوځي د سرو زر وڅ ګنا نه کړي خو لیکن په دې ور کې وسوځي وجه څه ځکه روسته دا یو مقصد ترې شي روسته دا پوزي ته جګيږي روسته دا غوت ته جګيږي نو ختما مخکې به دغه راشي په سره زر په ور کې وسوځي ال خپل رنگ ورکې مؤمن باندې مدخصه تکالیف راځي ال به خپل مقصد ترې شي جنت ته برسي علما وایي کله چې په مؤمن باندې په دنیا کې مصیبت راغی او دی مؤمن مسلمان په دې مصیبت او په تکلیف کې د رب العالمین ناراضي شو الله رب العالمین هم د دې بنده ناراضي کیږي پتا باندې مصیبت راغی ته د رب العالمین ناراضي وي چې الله دسته ناراضي ستاسو په فیصله باندې ناراضي ما نو رب العالمین هم ستاسو ناراضي کیږي او کله چې په یو چا باندې په دنیا کې تکلیف راشي او دا جزې پزې شروع کی
او دا وایي چې الله زه دې مندلای مو په ما باندې دا مصیبتونه راولي په بل چا نه راولي کله چې مؤمن مسلمان په تکلیف باندې په دنیا کې خپه شي په مصیبت باندې خپه شي الله رب العالمین هم د دې باندې خپه شي څوک چې په دنیا کې په مصیبتونو باندې خپه کیږي په دې باندې نه خپه کېدل پکار په دنیا کې چې تا د ایمان دعوه کړي پتا به تکالیف راځي ختمن به پتا باندې مصیبتونه پریشانې راځي ولو دخل المؤمن جحر ضب لاقيض الله من يؤذيه وای کچیرته مؤمن مسلمان بندي سړی ته نوځي ختمن بل رب العالمین دی انسان ته دی مؤمن ته د یو څوک مقرره چې د تکلیف ورکی کچیر ته تلان شي او په غر کې یو غټ غار ته نوځي الله رب العالمین به د څوک ته باندې مقرر کی چې تا به تکلیف رسې زکه ته دنیا دار الامتحان ده دا د مزو ژوندۍ نه ده دا د امتحان ژوندۍ ده که ته غواړې وې چې زه مؤمن یم ته به د تکالیف د ځان برابرې د تکالیف په تمه لازمي راځي نو تکالیف برازي خو لیکن همت باندې بیلی انسان ایمان باندې بیلی او د الله رب العالمین په قضا او په تقدیر به ایمان لري نو تکالیف ختمن په دنیا کې راځي